السلام علیکم څنګه یې تاسو ټیک ټاک امید ساتم ټیک ټاک پیرو جوړ وي آس مای کلاس تاسو سره مخاطب ده د ټرایبو پیج سره تاسو په ټرایبو اندازه کېږي ټرایبو راغلی ده تاسو انسټال کوئ لګي پلی سٹور کې موجوده ده هغه زیات خلک دا کوېسچن کوي چې ټرایبو ولې سلو ده هغې کې آی ډي څنګه جوړول دي فرسټ اف آل خو موږ سره ناستې کوي سلامت خان شاهد صاحب د دې نو معلومات کوو چې آیا د ټرایبو مقصد څه و تاسو ټرایبو په کوم مقصد باندې جوړه کړې ده تاسو ته هرکلی وایي ډېره مننه اسما چې تاسو راغلی او دا تاسو اکثر ما نه ملګري ډېر زیات کوي په واتس اپ باندې یا میسجو کې یا په فیسبوک باندې جی جی چې د دې ټرایبو مقصد سره د تاسو په کوم مقصد باندې کړی ده جی نو د ټرایبو مقصد زمونږ دا دی چې په نن وخت کې لکه څومره چې سوشل میډیا ده نو دا زمونږ نه ده دا زمونږ کنټرول کې نه ده ځکه چې دا موږ ته د بهر نه دغه کېږي اپریټ کېږي په هغې کې که زمونږ خلاف هر قسمه خبرې کېږي که هغه زمونږ د ملک خلاف ده که هغه زمونږ د مذهب خلاف ده که هغه زمونږ د قومیت خلاف ده که هر قسمه پروپیګنډه چې روانه ده نو هغه زمونږ د کنټرول نه بهر ده موږ په هغې باندې څه قسمه کنټرول نشته لکه اوس که موږ یو پیج وغواړو چې په هغې باندې د زمونږ د مذهب خلاف د اسلام خلاف داسې مواد دي چې هغه غیر اخلاقي دي یا زمونږ د جذباتو سره هغې یو قسم کلواړ کوي او من خلقو کې مطلب هغه دا لکه یو قسم دغه من کې را پیدا کوي څه ورته وایي چې لکه انتشار کوي یا مطلب موږ بړکاوي نو په داسې بنیادونو باندې که موږ د انتظامیې سره رابطه کوو که هغه فیسبوک دی که هغه ټویټر دی که هغه نور سوشل میډیا لارې دي ټایم هم زیات لګي او اکثر هغې موږ ته هغه پیجز نه ډاونلوډ کوي ځکه چې په هغې باندې موږ بار بار ریکویسټ ورته کوو بار بار موږ بلاک کوو بار بار موږ کمپلین کوو ریپورټ کوو خو هغه پیجز نه کېږي هغه شان کنټرول نه دی څنګه چې موږ له پکار دی بل په سوشل میډیا باندې په پوره دنیا کې زمونږ یو مخصوص قسم چهره چې کوم دی دنیا ته ښودلې ده چې اسلام چې دی دا یو ډېر انتها پسنده مذهب دی په دې کې ډېر زیات جذباتي خلق پاتې کېږي ډېر انتها پسنده خلق پاتې کېږي ډېر تنګ نظره خلق دی بیا دغه شانې ورسره که زمونږ پاکستان یا زمونږ ملک دی نو زمونږ دا ملک چې کوم دی دا ډېر یو انسیکیور ملک دی یو ډېر جنگ جدل په دې کې روان دی یو ډېر مطلب عجیبه غوندې قوم په دې کې پاتې کېږي د هغې نه که بیا هټ کې موږ خپل پښتانه وګورو نو زموږ د پښتنو خلاف یو پروپیګنډه روانه ده چې که تاسو څومره لطیفې ګورئ ونه ګوره موبایل چې کله تازه راغلی و نوی راغلی و نو په هغه وخت کې به ټولې لطیفې روانې وي خلقو به چې دا یو بل سره دا میسیجز فارورډ کول نو اکثر به هغه د پښتنو خلاف وي نو مقصد دا و چې د پښتانه چې دي نه پوهېږي دا قمقل خلق دی دا بې علمه خلق دی حقیقت خو داسې نه دی که نه نه زمونږ د مذهب حقیقت داسې دی نه زمونږ د ملک داسې دی نه زمونږ د پښتنو داسې دی نه زمونږ کلتور داسې دی زمونږ د ټرایبو مقصد دا دی چې موږ پوره دنیا ته د سوشل میډیا چې زمونږ کومه د ټرایبو موږ لانچ کړې ده دا صرف د پښتنو دپاره نه ده دا صرف د پاکستان دپاره ده دا د پوره دنیا دپاره ده خو دا ریپرزینټ کوي موږ مسلمانان دا زمونږ د مسلمانانو میډیا ده دا زمونږ د پاکستانیانو میډیا ده دا زمونږ د پښتنو میډیا ده هغه پښتانه که زمونږ د افغانستان دي که د پاکستان دي هغه مسلمانان زمونږ د پاکستان دي د افغانستان دي د بنګلادیش دي د عرب ممالکو دي که د هر ځای چې دي خو چې مسلمانان دي دا زمونږ د ټولو میډیا ده په دې باندې زمونږ خپل چې کوم اکچولیټي ده زموږ چې کوم اوریجنلیټي ده زموږ چې کوم حقیقت دی دا به موږ دنیا ته څرګندو چې موږ ډېر پرامن خلق یو موږ ډېر مینهناک خلق یو موږ ډېر غیرتي خلق یو موږ ډېر دا نه دی چې زموږ په قومونو کې یا زموږ په دې ملک کې یا زموږ په دې علاقو کې د کار خلق نشته یا تعلیم یافته خلق نشته یا سکلفل خلق نشته بالکل شته موږ که اوس هم وګورو په دې بهر ملکونو کې په امریکا کې او په یو کې او په دې کینیډا ملکونو کې په دې کې چې څومره زموږ په دې ملک کې چې څومره سکلډ ورکر دي هغې اوس هم دلته نه پرېږدي هغه خلق سپانسر کوي هغه خلقو ته ریزیډنسي ورکوي هغې د هلته کې مطلب فیسیلیټیز ورکوي چې تاسو راځئ او زموږ په ملک کې پاتې کېږئ وجه څه چې څومره د هغه خلقو خدمات وي د دې څومره سکلز وي دا په هغه ملک کې استعمال شي زموږ ملک کې بدبختي زموږ دا ده چې زموږ حکومت هغه شانې سپورټ نه کوي هغه شانې خلقو ته روزګار نشته هغه شانې خلقو ته د مستقبل مواقع نشته هغه هر سړی د خپل ژوند جوړولو دپاره دغه هلې ځلې کوي ورځي خو زموږ په دې ځای کې زما د دې خبرې مقصد دا دی چې هغو هر لحاظ سره په موږ باندې راتاو دي نن سبا وخت داسې دی داسې دور دی چې دې ته 5th جنریشن وار وي او د 5th جنریشن وار مقصد دا دی چې په نن دور کې چې یو ملک بل ملک تباه کوي
نو د هغې دپاره ضروري نه ده چې هغه په هغه باندې اټم بم ګزار کړي. هغه به د هغه چې کوم قوم دی هغه به تباه کوي، قوم به متنفره کوي، په قوم کې به توړ پیدا کوي، په هغې کې به فرقه بندیانې پیدا کوي، په هغې کې به خلق د ادارو نه متنفره کوي. نو دا سلسله زمونږ ټوټل روانه ده. که موږ فیسبوک وګورو یا موږ ټویټر وګورو یا موږ نور داسې سوشل میډیا وګورو یا موږ ایون خپله میډیا وګورو، الکترونیک میډیا وګورو، نو په هغې باندې ټوټل چې څومره د نفرت خبرې دي هغه روانې دي. د مینې د محبت خبره چا هم ونه کړه او نه کوي. که وګوري نو دا ملک چې چلیږي نو دا صرف په دې نه ده چې هر طرف ته ګنې جنګ جدل روان دی او غلط کارونه روان دي. په دې ملک کې ښه ادارې شته، ښه خلق شته، ښه تنظیمونه شته چې هغې د ملک چلی، هغې د ملک کار کوي او د قوم خدمت کوي، خو د هغې څوک نوم نه اخلي. نو مقصد زمونږ د ټرایبو مین چې کوم مقصد دی هغه زمونږ چې کوم حقیقت دی دا دنیا ته څرګندول دي. او د هغه که زمونږ د ادارو خلاف څوک کمپین چلی یا زمونږ د ملک خلاف چلی یا زمونږ د مذهب خلاف چلی یا زمونږ د قومیت خلاف چلی، نه موږ به د هغې لپاره یو مؤثره جواب یو او موږ سره به خپله میډیا وي چې په هغې باندې به موږ خپل حقیقت دنیا ته ښایو. دا د ټرایبو مقصد دی زمونږ.